طالبان تازه د ایران په رسمي بلنه د هیواد ته په سفر تللي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي ویاند ویلي و چې طالبان له 9 ورځو راهیسې مذاکرات ته په دوحه کې نه حاضرېږي. طالبانو ویل دي چې ایران ته له سفر څخه موخه یې د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ټینګوالی او دغه ترڅنګ د مهاجرینو پر وضعیت باندې خبرې او د هیواد په سیاسي او امنیتي فعلي وضعیت باندې له ایران سره خبرې کوي. ولې د افغان حکومت هم هممهاله خبر ورکړی چې د طالبانو سفر ایران ته دوی مخکې تر مخکې ایران په جریان کې اچولی او د دې سفر موخه دا ده تر څو ایران له خپل نظر نه یا له خپل اړخ نه طالبان وهڅوي تر څو وربند وکړي او دغه ترڅنګ د سولې په روانو مذاکراتو کې یوې هوکړې ته ورسېږي. دا چې په ټوله کې اصلي د سفر موخه څه ده، ولې هلته په دوحه کې مذاکرات ځنډېږي او طالبان دوحې سفر کوي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي په خبره طالبان هلته هم خبرو ته نه حاضرېږي. او بل اړخ ته که وګورو، طالبان د ایران د بهرنیو چارو وزیر څه موده وړاندې ویلي وو چې طالبان یو ترهګریزه او تروریستي ډله ده. د یو تروریستي او ترهګریزې ډلې سره د ایران اړیکې له ډیپلوماتیک اړخ نه او په ټوله کې له حقوقي اړخ نه څنګه ارزول کېدای شي، نن په همدې خپرونه کې بحث باندې کوو. سلامونه او نیکې هیلې قدرمندونکو، زه عصمت ترک یم. په دې خپرونه کې را سره د پوهنتون استاد احسان صاحب په همدې تړاو بحث کوي. احسان صاحب، تاسو ته لومړی ښه راغلاست وایو. د دې ځای نه به پیل کړو چې ستاسو په نظر د دې سفر هغه اصلي موخه څه کیدای شي، په داسې حال کې چې د طالبانو چې کوم د سفر موخه یاده کړې هغه څه چې افغان حکومت یاد کړي څه ناڅه په ټکر کې دي سره. یعنې طالبان څنګه کیدای شي چې د افغانستان او د ایران په اړیکو باندې له ایران سره خبرې وکړي؟ سلام بر شما و بینندگان محترمتان. طوری که همه آگاهی داریم، هیئت بلند رتبه طالبان به رهبری ملا برادر آخوند اونا وارد ایران شدن، البته به دعوت رسمی ایران، که اینجا دو تا پیام واضح یا دو هدف واضح توسط گروه طالبا و جمهوری اسلامی ایران میتونه داشته باشه. طالبا بعد از اینکه دور دوم مذاکرات در دوحه آغاز شد تا هنوز هم حاضر به گفتگوهای بین هیئت حکومت افغانستان نیستند و اونها تا هنوز تردید دارن یا شک دارن که حکومت بایدن یا دولت ایالات متحده امریکا هنوز هم پابند هستند یا نه، و تا هنوز موقف رسمی جو بایدن در رابطه به صلح افغانستان اعلام نشده. طالبان خواستند که برای حکومت جو بایدن و برای امریکا یک پیام داشته باشد، چون توافق اساسی اصلی طالبا با دولت ایالات متحده امریکا است و هنوز تا با حکومت افغانستان عنوان کدام گروه سیاسی ما کدام توافق با طالبان نداریم. خواستن پیام اولیش است که با جو بایدن نشان بده که ما بر روابط منطقه‌ای یا با تأمین روابط منطقه‌ای ما تاکید داریم، میتونیم که در منطقه نقش سازنده دیپلماتیک را داشته باشیم. و از طرف دیگه ایران هم در پی اهداف خود است، مثلا ورود امریکا دوباره به برجام، و ایران میخواد این پیام را یا پیام نرم را بر جو بایدن بده که ما آماده هستیم بر مذاکرات صلح افغانستان در منطقه نقش اساسی خود را داشته باشیم. این پیام از طرف طالبان و پیام از طرف ایران میتونه باشه. بالکل. که له ډیپلوماتیک اړخه ورته وګورو، د طالبانو سفر او هلته رسمي بلنه د ایران له لوري څنګه ارزوي؟ آیا د افغانستان په چارو کې مداخله نه بولي؟ او دا چې طالبان د څه شي په صفت باندې، د یوې ډلې په صفت باندې، د یو دولت په صفت باندې، بلکې دوی د چا په استازیتوب باندې هلته سفر کوي، هلته خبرې کوي؟ شما میدونید که اصل مهم در سطح بین الملل اما بحث منافع ملی کشورها است. جمهوری اسلامی ایران از گذشته های دور با طالبا تضاد دیدگاه داشتن، یعنی روابط پرخم و پیچ را داشتن. شما در سال 1377 اولین باری که میبینید در شهر مزار شریف بالای کنسولگری جمهوری اسلامی ایران طالبا حمله میکنه و 8 نفر دیپلمات اونجا کشته میشه و اینجا وضعیت خیلی وخیم تا سرحد نظامی بین گروه طالبا و بین جمهوری اسلامی افغانستان میگرایه. و این تنش ها بین طالبا و جمهوری اسلامی ایران تا هنوز هم وجود دارد
و یک وجه مشترک است که در این اواخر میتونه ایران را با طالبان نزدیک بسازه و بحث شاخه دولت اسلامی یا شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش در افغانستان است که اینجا دشمن مشترک طالب و دشمن مشترک جمهوری اسلامی ایران که همان داعش است. اینا میخواهند که به خاطر سرکوب دشمن مشترک اینا دوستا شوند. طالبا تا هنوز وقتی که ما میگیم که یک گروه مشروعیت داره، این مشروعیت توسط قوانین، توسط حکومت ها و توسط مردم که اینا در واقع منابع مشروعیت از داده میشه. طالبا هنوز هم در داخل حکومت افغانستان اینا خشونت می آفرینن، اینا هر روز اولادای ما را به قتل می رسانن، هنوز انفجار میکنن. به این معنا که در نزد حکومت افغانستان یک گروه تروریستی است، مردم افغانستان عنوان یک گروه تروریستی میشناسه و در قوانین هم اینها گروه تروریستی است، کدام اپوزیسیون سیاسی نیست. بنابراین طالبا عنوان یک گروه تروریستی نزد ما است و دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر منفعت خود، به خاطر اهدافی که در بحث سیاست‌های بزرگ امنیتی منطقه‌ای داره میخواهد نقش داشته باشه. بله، یک کاری که اینجا قابل مکس است و این است که قبل از ورود طالبا به تهران وزارت خارجه ایران از حکومت افغانستان میخواهد و برای حکومت افغانستان هدف سفر را واضح میسازه و به نوع توافق و موافقه حکومت افغانستان را به خود میگیره و باز هم ما میدانیم که اینها در پی منافع خود است و ورود از اینا خلاف همون عرف بین الملل است. فقط در یک جا میتونه که اینا در واقع توجه بر کار خود داشته باشه در جریان قرار دادن حکومت افغانستان و میخوان که حسن نیت خود را برای ما نشان بده که ما در بحث صلح منطقه‌ای یا صلح افغانستان حسن نیت داریم، عنوان میانجیگر ثالث در اینجا عمل میکنیم. یعنی به نظر شما هم یک مشروعیت برای سفر طالبا میته وقتی که حکومت افغانستان را در جریان گذاشته، اما اجنده غلط برشان روان کرده. حکومت افغانستان گفته که ایران و طالبا بین خود در رابطه با صلح و آتش بس بحث میکنه، مگر برعکس طالبا گفته که نی در رابطه با ارتباطات دو کشور و در رابطه با وضعیت مهاجرین در افغانستان در ارتباط بحث میکنه. شما میبینید که بله، آجندا در تناقض است. صحبت‌های هیئت طالبان با صحبت‌های ظریف و آقای سعید نماینده یا سخنگوی وزارت خارجه ایران در تناقض است. ما باز هم می‌بینیم که طالبان سفرهای بر علاوه ایران در پاکستان هم داشته، در روسیه هم داشته، در حالاتی که ما کشورها در حالت بحران است و در حالت جنگ است. هم کشورهای همسایه منطقه و هم کشورهای دور از منطقه و به سطح بین الملل اینا تلاش‌هایشان عنوان حسن همجواری و حسن نیت عنوان انسان و دولت بودن در سطح بین الملل تلاش میکنن که به خاطر آوردن صلح اینا اقدام خدا بکنه. اما در نظر داشت تضاد آجندا که میبینیم احتمالاً صحبت‌های پنهانی دیگر هم یا معاملات پنهانی دیگر هم بین هیئت طالبان و بین جمهوری اسلامی ایران باشه که ما امید میکنیم که ایران عنوان همسایه ما که سالها درد افغانستان را و سالها مشکلات افغانستان را دیده نباید به خاطر منافع ملی خودش یا سیاست‌های امنیتی خودش در منطقه بار دیگر ما را به دامن بحران و جنگ و خشونت داشته باشه. یعنی ستاسو په نظر د پاتې معاملې د پردې تر شا خبرې به کېدای شي د داعش په سره د مبارزې په تړاو باندې وي. دغه ترڅنګ داسې ویل کېږي چې په افغانستان کې ایران ځینې نورې ډلې هم د داعش لپاره د جنګ او د مبارزې لپاره تقویه کړي دي، لکه فاطمیون داسې ځینې نورې ډلې. یعنی فکر کوي چې دلته به د هغوی ترمنځ او طالبان ترمنځ یو هماهنګي او همغږي په همدې تړاو باندې مشخصا خبرې کوي؟ دو دانه توافق دیدگاه که بین طالبان و بین ایران است و این است که ایران هم مخالف حضور امریکا در افغانستان است و طالبان هم مخالف حضور امریکا در افغانستان است. ایران هم داعش را، شاخه خراسانش عنوان دشمن اصلی برای خود میدانه و طالبان هم میدانه. امکان داره که گروه هایی که در افغانستان مثل فاطمیون و سایر گروه هایی که توسط ایران تقویت میشه ممکن یک هماهنگی با طالبان ایجاد بکنه که این هم بعید نمیتونه باشه.
اما در رابطه با که ایران با طالبان سلاح میته، مهمات میته، چند روز پیش در سرحد ایران یک موتر پر از مهمات دستگیر شد، گرفتار شد. بحث مداخله همسایه ها در افغانستان یک کاملا هویداست. تمام مردم افغانستان و نیروهای امنیتی و استخباراتی ما بهتر میدانه طالبان عنوان یک گروه تروریستی و یک گروهی که مخالف حکومت، مخالف نظام، مخالف جمهوریت و دموکراسی و حتی مخالف رهبران و کارگزاران دستگاه حکومتی افغانستان است. هر کسی که در این وضعیت برای از اونها کمک بکنه، چی ایران باشه، چی پاکستان باشه و هر کشور دیگه باشه، میپذیره. ما در ولایاتی که با ایران هم سرحد هستیم، ما با وضاحت دیدیم که بارها طالبان توسط ایرانی ها تجهیز شدن و اکمال شدن که غیر قابل چشم پوشی و انکار است. یعنی فکر کوي چې د طالبانو د ایران اړیکې به همدومره لنډې وي لکه څرنګه چې یوازې یو ځل یې مخکې طالبانو هلته سفر کړی و، دی دویم ځل سفر ده، او که نه لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه چې ایران د طالبان ملاتړ کوي، مهمات ورکوي، وسلې ورکوي، نو طبعا ځینې اهداف هم ممکن ورکړي. بله، به اساس اسناد و شواهد نشان میده که طالبان تازه با ایران وصل نشده. طالبان این نخستین سفرشان نیست، شاید ده ها سفر پنهانی داشته باشند. رابطه از اینا رابطه طویل المدت است. چرا دشمن دوست من است، به این معقوله که دشمن مشترک طالبان و ایران به باور خودشان این بزرگترین نقطه وصل ایران است که سالهای زیادی است که ایران و پاکستان و سایر کشورهایی که در صلح افغانستان دخیل است گروه طالبان را تجهیز و اکمال میکنه. یعنی ستاسو په نظر که بل اړخ ته راوګرځېږو په دوحه کې چې کله خبرې پرېښودل کېږي او دوی ایران ته سفر کوي، په داسې حال کې چې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوي دا کړې ده چې دوی نه ورځي خبرو ته نه حاضرېږي. یعنی فقط لامل به یې دا چې جو بایډن غواړي چې د دوحې تړون بېرته له سره وارزوي، او که نه په ټوله کې دوی د هغوی د ذهنیت د جوړولو لپاره لابیرونه کړې. طالبان بحث جدیشان یا همون مشروعیت مذاکرات خود را از توافقشان با امریکا میگیره. دقیقا نامزد وزیر خارجه امریکا این را اعلان کرده که آقای بایدن یا حکومت امریکا در حال بازنگری مسئله صلح افغانستان است. به او خاطر تا هنوز هم رئیس جمهور جدید امریکا موقف رسمی و مهم خود را در قبال گفتگوهای صلح یا مذاکرات صلح اعلان نکرده و این برای طالبان بسیار زیاد اهمیت دارد. تا زمانی که همون موقف جدی حکومت جدید امریکا به خصوص آقای جو بایدن اعلان نشود، ما باورم این است که طالبان به هیچ وجه برای مذاکرات آماده نمیشن، حتی ماها هم بگذره. و بحث که در این خلال یا در این مدت میخواین که اینا با همتاهای منطقه‌ایشان یا همفکران منطقه‌ایشان که ایران و پاکستان و کشورهای دیگه سفرهای داشته باشه. من فکر میکنم که سفر گروه طالبان تنها به ایران ختم نمیشه، بعد از این سفرهای ممکن به چین و پاکستان و جاهای دیگه هم داشته باشن، تا زمانی که یک نقطه فشار هم میتونه که از یک طرف که میتونه طالبان برای جو بایدن و ایالات متحده آمریکا بگوید که نقش ما بر سفرها و برای ایجاد روابط در سطح منطقه و کشورهای همسایه افغانستان ضعیف نیست. میتونه بگوید که با دشمنان استراتژیک یا با مخالفین استراتژیک امریکا ما میتونیم که با چین و ایران و کشورهای دیگه سفرهای داشته باشیم و زمینه ملاقات‌ها و مذاکرات پنهانی دیگر هم مساعد بکنیم. دغه ترڅنګ بله مهم موضوع دا ده چې کله امریکا د دوحې تړون ارزوي نو د طالبانو تعهدات ډېر مهم دي. مخکې له دې چې دوی ته ثابته سي چې طالبان څومره ظرفیت لري او څومره نه لري، هغه امریکا سره چې کومې هوکړې کړي دي د هغوی عملي کول ورته ډېر مهم دي. په داسې حال کې چې امریکا طالبانو باندې جدي ملاحظات لري چې تر اوسه پورې له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړي یا ځینې نور تعهدات دي تاوتریخوالی نه راکم کړی. فکر نه کوي چې دا څومره د دوی په ضرر ده؟ زمانی که اینا توافق رسمی با امریکا امضا کردن و در اونجا یکی از تعهدات از اینا این بود که ما با تمام گروه های تروریستی رابطه خود را قطع میکنیم و اجازه نمیدیم که گروه های تروریستی از خاک افغانستان بر ضد منافع ملی امریکا و کشورهای دیگه اینا عملیات داشته باشن یا عمل بکنن. در حالی که ما میبینیم در این قسمت هم نقش طالبان زیاد قوی نبوده، چون سویچ اصلی طالبان به دست پاکستان است و گزارش دهنده به صورت
اصلی طالب ها به پاکستان است. بنابراین با در نظر داشت صحبت های قریشی وزیر خارجه پاکستان که در نخستین روزهای حکومت جو بایدن می بحث پیگیری صلح و خروج نیروهای امریکایی را مطرح میکنه، به این معنا که طالبا تعهداتشان مبتنی بر سیاست ها و تعهدات پاکستان از عنوان بزرگترین حامیشان. در صورتی که اینا به تعهداتشان عمل نکنن ممکن اما باورهای امریکا نسبت به اینها ضعیف شود و مشکلات را در جریان مذاکره و یا در روند مذاکره به وجود بیاره. یعنی تر ټولو مهمه خبره دا نه ده چې دلته تاوتریخوالی روان ده، جګړه ورځ په ورځ شدت ایجاد وحشت که از خواسته های اصلی گروه های تروریستی است. ما تانستیم که به توافق امریکا برسیم یا با اینکه با اساس همین فشاری که ما بالای حکومت و مردم افغانستان وارد کردیم تانستیم با یک توافق سیاسی برسیم. بنابراین این به عنوان یک قوت خود میبینن. من فکر نمی کنم که تا مذاکرات صلح به پختگی و به پیشرفت مطابق میل و خواست طالبان نرسه اونها با آتش بس در داخل افغانستان تن بتن و این خشونت ها را کم بکنن و از طرف دیگه مردم افغانستان به سطوح آمدن، خسته شدن و اگر به صورت واقعی دولت امریکا و بایدن این مطالبه بکنن باید بدانن که طالبا خلاف همون تعهداتشان عمل میکنه و میخوان با فشار آوردن بالای مردم مظلوم حکومت افغانستان به صلح دست پیدا بکنن. یعنی ستاسو په نظر باندې بین الافغاني مذاکرات تر وخته پورې همداسې پاتې وي، سکتګي به تر وخته پورې دوام کوي تر څو چې د امریکا رسمي دریځ معلومیږي د سولې د مذاکراتو تړاو باندې. دقیقاً چون هنوز هم طالبا طرف مذاکرهشان را حکومت کابل و یا هم نمایندگان حکومت افغانستان را نمیدانند. اونا طرف اصلیشان همون توافقنامه سیاسی زلمه خلیلزاد و امریکا را میدانند. تا روشن شدن موقف جو بایدن در قبال مذاکرات صلح و توافق سیاسی طالبان و امریکا تا او زمان من فکر نمی کنم که طالبان حاضر به مذاکره با نمایندگان دولت افغانستان شود. یوه به وروستۍ پوښتنه استاد که کله چې د امریکا اړیکې له طالبانو سره خرابېږي یا مذاکرات درېږي هم دوی له هغه اړخ ناامیده کېږي بیا منطقوي سفرونه پیلوي، لکه تېر ځل چې یو ځل ټرمپ مذاکرات وځنډول دوی دا ډول سفرونه پیل کړي. یعنې د دې ډول سفرونو مشخصه موخه یوازې همدا ده چې دوی هغوی ته ثابتوي چې موږ دومره ظرفیت لرو په منطقه او په سیمه کې له نورو هیوادونو سره ښې اړیکې پاللی او ساتلی شو، مګر هغه هیوادونه چې دوی ورځي هغوی به څومره په دوی باندې باور وکړي؟ آیا دې ته به رښتیا هم زمینه برابره شي چې تر څو طالبان راسي او دوی د خپل فکر او د خپلې تګلارې مطابق په افغانستان کې واک ته ورسیږي؟ تا هنوز ما به این باور نیستیم، چون کشورهای همسایه ما سالها مطابق منافع ملی خودشان عمل کرده و سالها بی‌ثباتی و ناامنی در افغانستان را به معنی ثبات، منفعت و امنیت خود دانستند و ما باور به این نداریم که کشورهای منطقه‌ای او باور را بر طالبان داشته باشند تا عنوان یک گروه قوی در داخل افغانستان قبول بکنه. و طالبان هم تلاش میکنه که هر زمانی که بی‌مهری امریکا نسبت به اونا یا عدم علاقه و پابندی امریکا برای توافق باشه تلاش میکنن که به سفرهای منطقه‌ای خود ادامه بدن که مو پیام از او واضح هست. برای امریکا نشان میده که ما ظرفیت سفر با منطقه‌ای و گفتگو با این کشورها را داریم و همچنان با اونا عنوان عامل فشار یاد میکنه که اگر از ما حمایت جدی صورت نگیره ما کسانی که در مخالفت با ایدئولوژی با فکر و سیاست های شما در منطقه و در خاور میانه است میتونیم که هماهنگی لازم را داشته باشیم. ډېر مننه احسان صاحب چې موږ سره خبرونه کې ګډون کړی و. قدرمن لیدونکو تاسو هم ډېره مننه د نن خبره تر همدې ځایه او تر بیا ښه وخت کې چارې